یو ښځه وه، د هغې ښځې یو ماشومه لور پیدا شو او د یو غلام یو پخوا خو غلامانو یو غلام ته یې ووایي چې لاړ شه او بازار نه دا شی راوړه، لور مې پیدا شو. نو دغه وخت کې د بعضې څیزونو دغه زنانه ته ضرورت وي، دا شی راوړه. دا سړی لاړ د کور نه بهر چې څنګه ووته، یو غیبي سړی وله مخې وله ورغې دې غلام له وی د دې زنانه څه وشو؟ غیبي سړی دې تپوس کوي، وی لور یې پیدا شوه. وی ښه، وی دا جینۍ به سلو کسو سره زنا کوي او بیا به یې د جولاګي د لاسه مرګي، د جولاګي د لاسه به مري. دا غلام وړه کې سوچ وکړه چې دا خو ډېره پلیته جینۍ به خېږي او دا سړي خو غیبي د خبرې رښتیا په دې ده چې ما نه تپوس وکړه دې زنانه څه پیدا کړو، دې ته څه پته وه چې دا زنانه اولاد کېږي. هغه څو غیبي سړی دی رښتیا وایي، څه پته ما خو ورته نه وي چې په خپله یې تپوس وکړه د هغې څه وشو، ما یې چې لورې وشوم غیبي سړی و. ښه دا جینۍ به بیا لویږي نو سلو کسو سره زنا به کوي، راشي چې بېغمه یې کړم. دا نو سوچ یې ونه کړه چې د الله فیصلې څه څوک بدلولی شي. وړه کې یو نیک سوچ راغی چې راشه چې دا پلیته ښځه او سلو سره زنا کوي چې بس بېغمه یې کړمه، جالو قصه خلاصه شي. ورمنډه یې کړه او په هغه کور ور دننه شو، چاړې را واغېسته او په هغه جینۍ باندې په دا خېټه یو څو غوزار وکړل او دې ګمان راغی، یقین راغی چې جینۍ خو مې مړه کړه، لړ وتښتېد، غلام وتښتېد. د نیکۍ او کار مې وکړه، د زنا جګړه مې ختمه کړه، اصلو زناهونو دې خو وتښتېد. هغه مور یې پریشان و چې خدای دا غلام خو زمونږ تابعداره لکه دا څه وشو، زما لور یې وواله په خېټه باندې په چاړه باندې او هغه خو یې بېغمه کړله او هلکه مو تښتېده. خیر هغه زمانه کې چې کوم ډاکټر حکیم طبیب و، فوراً یې ماشوم هغې له بوتله، هغې وله هغه خېټه وګڼله، جینۍ خدای جوړه کړه. دا سړی لا وتښتېد، اوس خو به دې کلي کې هم نشي پاتې کېدی، ځکه د یو ډېر لوی مالدار سړي د مالدارې ښځې لور یې په چاړو واله، د خپل مالک په ګیر شو، خو دا سخت مجرم دی، لړ وتښتېد بلې علاقې ته لاړ، تخته وتښتېد چې لاړ بلې علاقې ته، هلته ځان له خواري مزدوري جوړه کړه او بس اوس آزاد هم شو، ځان یې پټ کړ، غلامۍ ژوند نه موته، خواري مزدوري وکړه، لږې پیسې تکې یې پیدا کړې، تجارت یې شروع کړ، لوی تاجر ته جوړ شو، د بله مال دولت خاوند شو. دغه غلام ډېره پیسې وګټله او ډېر ځمکې یې واخېستې او ډېر جایدادونه او ډېر اوښان او هغه زمانه کې چې کوم مال دولت و هغه یې پیدا کړ، ښه کافي مالدار شو. چې کله دې مالدار شو، غلامان هم دي وینځي هم دي، نو سوچ کوي چې ځان له چېته یو جینۍ په نکاح واړو. دې کلي ته هم راغی، دلته خو دې لوی شوی دی ماشوم، اوکې څوک نه پېژني، چې بلا کلونه وتل، څوک یې څه پېژني چې هغه غلام دی. راغی په دې خپل کلي هم چکر ولګاو، معلومات کوي غلامانو ته نوکرانو ته چې یو جینۍ رالو کې خو چې په مخ د ځمکه د هغې نه ښایسته ښکلې جینۍ بلني. زه ورسره هغې سره واده کوم، ډېره ښه یو جینۍ وله په نکاح واغېسته. جینۍ په نکاح واغېسته او چې جینۍ څنګ په نکاح واغېسته نو د جینۍ خوښه شوه، د جینۍ خو دی خوښ شو، یو اعلی بنګله یې وله جوړه کړه. یو ځل یې د هغه جینۍ نه تپوس وکړه، د هغه جینۍ پر یې خېټه یو داغ و، داسې یو مخامخ داغ پرې لګېدلی، ورته ویې ښه دی دا داغ دی پر دې خېټه درسه دی، یاره وایي دا خو د ما یو مور اوس مړه ده. هغې راته یو قصه کړې ده چې کله ته پیدا شوې زمونږ یو غلام و، هغه مو سکار پسې ولېږه او غلام چې بار ووت رامنډه یې کړه، چاړه یې راوړه نو ته یې په چاړو والې، خېټه یې دله وشلوله. غلام زمونږ وتښتېد، تر ننه پورې پته نه لګي چې څه شو. او مور مې وایي چې بیا مې ستا علاج وکړه، خېټه دې جوړه شوه. لوی شو خو پوه شو چې دا خو هماغه ده چې ما په چاړه والې، خو هغه جینۍ ده، دا خو لویه شوې ده. وی ښه یو تپوس ته نه کوم، رښتیا به راته دی. وی هغه زومه چې په چاړه یې والې، ستا د مور غلام زوم ما والې. او بیا زه وتښتېدم او تجارت مې شروع کړو، مزدوري او نن د وطن امیر یم، زما عمره مالدار څوک نشته، تا سره مې نکاح م وکړه. تپوس ته نه کوم، رښتیا به راته وی ما ولې په چاړو والې؟ ما ته بار یو غیبي سړي ووایي چې د دې ښځې څه پیدا شو، مې چې لورې پیدا شوه. وی ښه دا به سلو سره زنا کوي او مرګ به د جولاګي نه وي. رښتیا راته ووایه چې تا واقعي سلو ترو سره بدعملي کړې ده او که نه؟ یاره وایي سړی دا خبرې مه کوه، خو بس د دې ښځې موته مې خاوند دی. نه نه ما ته به رښتیا وایې، بس اوس خو مې ښه دی، هر څه چې دې کړي زما ښه دی. وایي ښه نو چې غیبي سړي درته څه ویلي ټکي درته ویلي دي، سلو سره ما بدکاري کړې ده او یو ولسم مې ته د نکاح خاوند دی. خبره دوسته ده. ښه وی بل وی بس اوس هر څه چې شوي دي ښځه مې، خو ما ته خو هغه دا ویلي چې ستا به د جولاګي د لاسه مرګي. په دې جولاګانو کې دوه قسمې کې تاسو ورته کتلي، یو خو دی چې دا تارونه مارونه پکې ګیي یو ځان له کور جوړي په دې غاړو کې، یو دی کې یو وي او د شاته یو غوټه غوندې و پورې نښتي، داسې غوټه غوندې وي، جولاګي وي غوټه غوندې وي ویښ کې، هغه زهرینه جولاګي وي. د دغې جولاګي نه به ستا مرګي، غونډل ورته غالبا وایي، د هغه د لاسه به دې مرګي. داسې کار دی ښه دی یو محل دله جوړو، داسې محل جوړون کې د جولاګي پلار به هم پکې نه راځي،
یو ناشنا بلډینګ یې محل یې وله جوړ کړ، څو چته محل یې وله جوړ کړ او هغې له داسې دروازې جوړې کړې چې په هغې کې میږې هم نشي ورتلی چې بالکل بند دي، جولاګي پلار به رانشي او هغې له نوکران ونیول صرف دې دپاره چې تاسو د دې جالې صفري کوئ چې دې کې جولاګي رانشي. ولې غیبي سړي خبره کړې ده، د هغه خبره رښتیا شوې ده، هسې نه جولاګي تک ور ورنه کړي او د ښځه مړه نه شي. وی چې کور جوړ شو، محل جوړ شو، نوکران یې په دې مقرر کړ چې تاسو به صفري کوئ او د دې غاړو مرګو چې دې کې جولاګي رانشي. یو ځل وي دا ښځه خاوند دواړه په هغه خپل کټ کې ناست وو او دقسې یو جولاګي په یو غاړه راښکاره شو. دا ښځه دې خاوند ته ویې سړیه تا ته هغه غیبي سړی دا شی یاد کړی چې زما مرګ به د ده له لاسه وي؟ وی بالکل دی راته یاد کړی ده ته ګوره مرګ ته ګوره. ورپاسېده او ټس یې ورکړه جولاګي د هغه په ځمکه راپرېوت او چې راپرېوته نو کېږی په خپو وه چپړه هغې پې د پاسه راښکتې ولېږه زور ورکړم چې ریچې کړمه چې دا به ما څنګه وجني چې په خپې یې ریچې کړه د دې ښځې نوک خوږو نوکه یې نوک چې د بعضې وخت کې سړی روان والي معمولي غوندې خوږ شي نوک یې خوږو هغه زهر رالل په هغه نوک کې ورننوتل هغې نه کینسر بیماري جوړه شو هغه ښځه دې مړه شو. مفتي شفیع صاحب لیکي اینما تکونو یدرککم الموت، هر ځای کې چې یې مرګ به مو را لاندې کوي. ولو کنتم فی بروج مشیده، اگر که په غټو غټو بلډینګانو کې او په مضبوطو محلاتو کې ولې نه یې. داسې ده که نه ده محل څوک د مرګه بچ کولی شي، غټ محل یې وله جوړ کړو خو چې څه فیصله د الله وه چې د دې مرګ به د جولاګي د لاسه وي همغه مرګ یې د جولاګي د لاسه شو. مرګ دا خطرناک شی دی، مرګ چې راغی خلاصېدې ته نه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دوه څیزونه دي چې خلک د هغې نه یریږي، یو مرګ دی وایي واقعي یریږي خلک نه څوک یې نه غواړي، یو مرګ دی څوک یې نه غواړي، خلک ته ځان خلاصوي نه یې غواړي څوک یې نه خوښوي. خو نبي علیه السلام فرمایي چې د فتنې د ژوند نه مرګ غوره دی. دویم لږ مال غریبي دا د چا نه ده خوښه، هر سړی غریبي نه غواړي مالداري غواړي. رسول الله مبارک فرمایي چې د ډېر حرام مال نه چې آخرت کې حساب کتاب ګراني غریبي خلک د آخرت حساب کتاب په اساني کوي. بمارونو مرګ نه خلاصې قطعا نه کېږي، نه دې څوک بچ کېدی شي. یو ښځه وه د هغې زوی مړ شو، نو اوس هم چې چاته تکلیف یې علماو پسې صالحانو پسې ګرځي نو دې ته چا وی چې د ما زوی مړ شو دغه یو زوی چې دا به څنګه جمدي شي، چا وی یاره پلانتي دی کې یو عالم دی یو نیک سړی دی ته ورشه که څه دم درود دله وکړي. دا راله هغه مولانا صاحب له هغه نیک انسان له وی زما زوی مړ دی زه خو ډېره زیاته پریشان یم او که څه دم دی وکړه چې د ما را زوی جمدي شي. هغه عالم دی روښیار و او ورته وی بلکل زوی به دې جمدي شي خو یو چل وکړه د اوو کورو نه مال اوبه راوړه، د اوو کورو نه او د هغې کورونو نه به راوړې چې هغې کې مړې نه شوې، هغه اوبه به دم کم نو په هغې به ستا زوی را جمدي کېږي. او د اوو کورو نه به وراوړې هغه اوو کوره چې هغې کې مړې دي شوې نو بیا به هغه اوبه دمم نو په هغې به ستا زوی جمدي کېږي. دا خو اسانې لل ورېږه اووه کوره نه چې د شلو نه خو به درته را پیدا کړم خوشحاله شوه یو کور ته ننوته تاسو کره خو مړې نه دي شوې ولې نه ما نیکه خو مړو بل کور کله لاړ تاسو کره خو مړې نه دي شوې وابله بل زموږ پلار نه ومړ بل کور کله لاړه یاره دا لکه چې تاسو کره مړې خو نه دي شوې ولې ماشوم نسې مې نه ومه بل کله لاړه سپوز کی تاسو کره خو مړې نه شوې یاره پلار مې هم جم دی نیکه مې هم جم دی نیا مې هم جم دی خو د نیکه پلار هم مړ شوی بل کور کله لاړه چې وګرځېده او رښتیا خبره ده تاسو چې نظر په دې تورنځو کلي خپل واچوئ داسې کور به پیدا کړي چې مړې پکې نه شي داسې به څنګه پیدا شي که پلار دې نه دی مړ نیکه به دې مړي نیا به دې مړي که هغه نه د هغه پلار به مړي د هغه نیا به مړي د هغه رور به مړي بل به مړي وګرځېده ښځه پوه شوه ورور یې غم غوس شو چې که زما زوی مړ دی خو هلته هم زوی مړ دی که زما بچې مړ دی خو د هغه سړي ماشوم نسې مړ دی که زما زوی مړ دی خو د هغه هم زوی مړ دی که زما زوی مړ دی خو د هغه خوږ پلار مړ دی چې وګرځېده مولانا صاحب دراله وی چې ما خو داسې کور پیدا نه کړ چې هغې کې دی مړې نه شوې او بس پوه شومه ښځه پوه شوه وی ګوره داسې کور چې دی پیدا نه کړ چې هغې کې انسان مړي ته ولې په مرګ خفه کوي خو د دنیا نظام دی ګرځي کله یو ځای مړ کله بل ځای مړ کله بل ځای مړ کله بل حضرت سلیمان علیه السلام ملک الموت ورله راغی ملک الموت سلیمان علیه السلام دې تپوس کوي وی چې ته دا دې ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسې ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسې سلیمان علیه السلام ورته وایي یو ځای نه هم راکاږي بل ځای نه بل ځای نه بل عجیبه جواب ورکوي وی سلیمان علیه السلام وی تا سره چې یو کاسه پرتی وي د انار دانې پکې پرتې وي یو کاسه د انار دانې پکې پرتې وي تا نه یو دانه پټېدی شي په دې کې نه وی ګوره چې خوښه دي د خپلې مخې نه دانه رالیم راغېشتی شي
که د هغه بلې غاړې نه رالې هم راغېستې شي، که د میان نه رالې هم راغېستې شي، که د غاړې نه رالې ستا خوښه ده چې کوم ځای نه دانه راخلې نو تا ته حاضره پرته په لاس کې درته ښکاري وایي دقسې چې تا ته په کاسه کې د انارو دانې مخامخ پرتې دي او ته ته کومه رالې راغېستې شي د دې ټولې دنیا دا روحونه ما ته دقسې مخامخ کاسه کې پرته دي. ما ته چې الله حکم وکړي چې هغه ځای نه روح راواله داسې ده لکه څه چې د انار دانه یو ګوټ ته راوچتې. تا ته مشکل شته؟ نشته. راځي ما ته مشکل نشته. ما ته حکم وکړي لاړ شه شابه او هغه عراق کې افغانستان کې کشمیر کې پاکستان کې فلان کې ګوټ نه ساره والا نو ته چې د انار دغه پلیټ نه دانه رالی سوده دوی هغه ګوټ نه والا هغې نه والا هغې څه مشکل درته شته؟ وایي نشته. هغسې ما ته مشکل نشته. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملک الموت نه تپوس وکړو. اتم تپوس کوي وایي ته چې دا د ګڼو خلکو نه ساګانې وباسي څنګه وباسي؟ بعض انسان یې د ګڼو نه ساګانې وباسي په یو وخت کې وباسي. اکسیډنټ وشي 100 کسه پکې مړه شي، بم دماکه وشي 50 کسه پکې مړه شي، جاز غرق شي پکې 300 مړه شي. دې سره څه چل کوي؟ وایي ما سره بلا فرشتې دي، په لکونو فرشتې دي. زه په خپله ساګانې نه وباسم، چا نه په خپله وباسم، چا پسې یوه فرشته لېږم، چا پسې بله لېږم، چا پسې بله لېږم، چا پسې بله لېږم. دا خو یو نظام دی زما، لیکن الله ما له خپله دومره طاقت راکړی دی که زه په اووم اسمان کې کینم او د خپلې دوه ګوتې د دې ټول ځمکې اسمانونو ځمکې لاندې پورته چې جاندار مخلوق دی سا والا دا دوه ګوتې ورته مخامخ کړم د دې ټول نه په یو سیکنډ کې په دې دوه ګوتو سره راښکې شه. نو طاقت الله راکړی دی. فرشته هم هغه فرشته مقرر کړې ده، اخلاصي دې نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم انسان نه چې سوځي دې په راکټ کې پروت دي دوه قسم انسانان دي، یو نیک عمل دی یو بد عمل دی. او تېره جمعه مې د نیک عمل او د بد عمل معنا کړی و چې نیک څه ته وي او بد څه ته وي. دې ته شکلونه ښکاره شي وایي دا خو څوک مخلوق دی، نیک په نیغه نه راځي او به یېرېږي. نو چې کله ډېر را نږدې شي نو دته شکلونه نور هم غټ شي، خواله وله راشي په ښایسته شکل کې. چې کوم ملک الموت دی د مرګ فرشته اتې مخکې نورې ورپسې وي. نبي علیه السلام فرمایي دغه وخت کې د هر انسان دپاره خدای پاک په جنت کې او په دوزخ کې دی مقرر کړی دی. مونږ له هم شته او کافرو له هم شته. زمونږ هم په دوزخ کې هم دی شته او په جنت کې هم شته، او له دې کافرو هم په دوزخ کې هم شته او په جنت کې هم شته. نو چې کوم سړی مسلمان یو جنت ته لاړ شي د هغه د دوزخ ځای الله بل کافر له ورکړي، او چې کوم سړی کافر شي دوزخ ته لاړ شي د هغه د جنت چې کوم ځای دی چې جنت کې الله مقرر کړی هغه وله الله بل مسلمان له ورکړي دې ته محرومه کړي. نو چې ځان قدم دی د دې نیک سړي نو دته الله دوزخ وښایي، بله ځان قدم کې ورته وښایي فرشتې ورته مه یېرېږه دقه دوزخ دا ستا د دوزخ ځای و، خو تا نیک عمل وکړو نو دا ځای په تا الله حرام کړ، دې ته به نه ځې. نو بیا ورته جنت هغه ځای وښایي وایي دقه یې له ور روانې دې په دا ځنکدن کې د جنت محلات او د جنت خوشحالۍ او د جنت هورې دا وویني. نو چې سړی دا په ځنکدن کې وویني چې د دوزخ ته دغه غمه خلاص شومه د هغه اور نه په سترګو وویني او د جنت دغې محل له ور روان یم څه مو خیال دی؟ دې په تلوارۍ کې به ني دې بیا په دنیا څه کوي؟ لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. قرآن شریف کې الله فرمایي د نیکانو په حق کې چې دې باندې یره به ني. ولې جنت یې ولیده دوزخ یې ولید چې دا ستانه ختم دغه جنت له به ځې ولا هم یحزنون. هلکه زما بچي دي دې پسې خلک خپوي، زما مال دی جایداد دی دکان دی پیسره دولت دی دې پسې خلک خپوي. لا هم یحزنون دې به په دنیا کې چې کوم خواږه څیزونه پاتې شو هغې پسې غمجن به نه شي. نو چې دا جنت او دوزخ دواړه وویني ورته ووایي چې دغه دوزخ در باندې حرام او دغه جنت له به ځې دې خوشحالې چې خدای را ساره نظر وباسه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضیة مرضیه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اے نفسا ته به د الله نه خوشحالې الله به ستا نه خوشحالې خوش مطمئن به اطمینان کې به راځه که نه الله له دې بوځمه. ارجعي الى ربک چې یو نفس ته دا وایي چې خپل خدای ته را روان شه رب ته را روان شه دې به خوشحالې کې به نه خوشحاله راضیة مرضیه ته به هم خوشحاله الله هم درنه خوشحاله. او زه هغه نیکان بندګان دي جنت هغې کې دننه شه او جنت ته داخل شه دې به دومره خوشحالۍ پرواز به کوي چې زو سیکه دې جنت ته ور داخل شه اله زر سو باسئ. حضور پاک مبارک فرمایي داسې به ترې سو باسي لکه یو مشک دی د اوبو ډک یو د هغې نه یو ساعت کې وځي نو دا مشک خو پرې نه درځېږي او نه پرې خوږېږي دقه بسې د اعصاب به ترې وځي هېڅ تکلیف به ورته نه او چې دا ساعت یې څنګه وباسي نو نورو فرشتو له به یې ورکړي د ملک الموت ډیوټي ختم نورو فرشتو د جنت نه کفن راوړي څه خو دې وجود له دلته کفن ورکړي او نورو فرشتو د جنت نه کفن راوړی دی اعلی خوشبویه د جنت خوشبویي ده په هغه کفن
دا روح راوالي د هغه جنت په کفن کې ونغاړي. بدن ولا موږ په بل کې نغاړو، بدن هم خوشحاله روح هم خوشحاله، دواړه هغه ونغاړي. فرشتو له ورکي هغه یې بر اسمان ته روان کړي. وی په دې فضا کې چې څومره فرشتي دي دی په دې خوري دي، دا ټول دعاګانې کوي. یا الله دا روح خو په ما موږ راولې، انورو یا الله دا روح په دې لار راولې، دا خو ډېره خشته خوشبويي کوي چې په موږ دا خوشبويي ولګي. انور فرشتي وی یا الله د دې فلان کې دا روح خو په موږ راولې، او د ده چې په دنیا کې کوم ښکلي نوم په هغې یادېږي. یو بل ته فرشتي وی لکه دغه فلان کې د فلان کې زوی حضرت فلان کې کل نوم یې اخلي، هغه وفات شوی، دا خوشبويي خو د هغه ده او دعاګانې ورته کوي. او چې کومه هغه بیا ورسوي علیین ته یا جنت ته ورسوي. د شهدا هغه جنت الفردوس ته دي، د عامو مسلمانانو هغه علیین ته دي. او چې کوم وخت کې د بدعمله انسان نه سو باسي، دا فرشتې راشي مخامخ ورته کېنه، دا سا ترې راکاږي او څنګه یې ترې راکاږي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د کعب احبار نه تپوس وکړی، یو ډېر لوی عالم و. وی کعب وی د کافر نه او د فاسق نه چې څه وباسي دا څنګه وباسي؟ وی داسې مثال دی لکه د ازغور ډکه اونه چې د انسان په وجود کې ګیری، او د دغې د ازغي او غنې د انسان په دې رګونو کې خوري وي، او دا اونه ترې راکاږي. د دې رګونو نه د روح سره قطرې روځي، قطرې دا سا چې راوباسي د سا سره د رګونو د غوښې او د وینې او قطرې روځي. او بل مثال یې داسې ورکوي، وی لکه سسپار چې په اور کې سور شي او په لمدو مالوچو کې کېدی او راکاږي. مالوچ به لمدي نو سودي لمبه به نه کوي او لوخړې وباسي، دقه رنګې دا سا په دې وجود کې راخکي چې دا وجود یې لوخړې کوي. الله دې مو ساتي، یا الله ته مونږ وساتي. خدای د دې جمعې د مانځه د برکت نه او د دې مسلمانۍ د برکت نه د دغې عذاب نه خدای وساتي. خطرناکه خبره. او دته هم دواړه ځایونه وښیي، وایي هغه جنت وستا خو تا به د ملي وکړه سپېره، الله دې خفه کړو، هغه دوزخ ته به وځئ. دواړه ورته وښیي، چغې وباسي او په زور ترې راسا راکاږي. چې سا ترې وباسي د یو څښا کفن یې وله راوړي بدبویه، هغه کفن کې فرشتې بندې کړي. چې کفن کې بند کړي بدبویي ته دي، نو په دې فضا کې دا فرشتې یاري یا څوک مرد څښا بینتې دي، وي دغه فلان کې د فلان کې وي چې په دنیا کې د کوم څښا نوم په هغې یې یادوي. خیرې ورته کوي، وی خدای ته تباه کړي، خدای دې غرق کړه. خیرې ورته فرشتې کوي، خو هر شي که تا به د عملي نه وکړې نو نن به موږ ستا د برکت نه د څښا بین نه راته بر اسمان ته روان کړي، روان کړي، روان کړي، د اسمان دروازې ته ورسوي. قرآن شریف کې الله فرمایي لا تفتح لهم ان الذين كفروا سنگري لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. اسمان دروازه به تک ولو نشي، دا غدنې راو غورځي لاندې سجین دغې ته ورسي. یو ظالم بادشاه دا هغه نه سا ملک الموت ولا راغی، او دا په بني اسرائیلو کې تېر شوی دی. او دومره ظالم بادشاه چې ډېر ظلمونه به یې کول، ملک الموت راغی او نیغې د کټ خوا کې ودرېده. دی ورته غوسه شو، ته څنګه رالې؟ بې اجازه ته څنګه رالې؟ او زما دومره نوکران نه څنګه دلته رالې؟ ملک الموت ورته وایي وایي زه د دې کور د مالک په اجازت راغلی یم. د دې کور هغه د انسان په شکل زه خو نه پېژنم، ته وایي ګنې غل دی. زه د دې کور د مالک په اجازت راغلی یم. ښه کاکا دا ستا نه دی دا کور، او زه هغه ته یې څوک وایي زه هغه کس یم چې نه مې ته منې کولی شي او نه مې ستا څوکیداران منې کولی شي، او زه هغه کس یم ډېرو خلکو سره ظلمونه کړي دي او خزانه مې په ظلم ډکه کړې ده. ما له اجازت راکړه چې دا یو ورځ راکړه چې د خلکو ته خپل مالونه واپس کړم، او چې په چا مې ظلم کړی دی چې هغې له څه ورکړم یا ترې معافي وغواړم، وایي دا نه کېږي. ملک الموت ورته وایي ښه که دا ټول هر څه دا جایداد او ځمکې او بادشاهي راکې په دې کې، وایي دا هر څه والا دا هر څه ستا، خو ما له یو ورځ ژوند راکوي نه کېږي. یو ګنټه خو راوي ګنټه هم نه کېږي، یو 2 منټه خو چې 2 رکعته مونځ خو پکې وکړم دا هم نه کېږي. یو سا دی ده چې دا والې ختم مرګ چې ټیم راغی که نه وایه که نه، بیا دا ټیم پکې شته چې ورېږه هغه کور هغه سره پورې لاړ شم او بچو ته وصیت وکړم، وایه شته پکې نشته. یا پکې دا شته ورېږه د پلانکي را باندې قرض دی، مال دی، دولت دی را سره پردی حق مې والې دی چې دا واپس کړم، نه یې سم نشته. خیر و خلاص. حضرت ابراهیم علیه السلام الله نه یو سوال کړی، وی پروردګاره د مرګ د اختیار ماله راکړه، زه که نه غواړم چې ساره نه وځي او چې ونه غواړم چې ساره نه ونه ځي،
وی خطر مې کړه مطلب دا و چې یاره زما خو مرګ نه دی خوښه نو بس ډېر ټول عمر به جنګ دی 200 کالو ته چې عمر ورسېد 200 کالو ته یو سړی راغی میلمه شو ابراهیم علیه السلام ډېر مهمان نواز چې مهمان نواز دی او دې میلمه شو واحد پیغمبران ټول سخیان دي ابراهیم علیه السلام هغه پیغمبر و چې بغیر د میلمه نه ډوډۍ نه ده خوړلې لازما به د میلمه سره ډوډۍ خوړه یو ځل یې هېڅوک پیدا نه کړل غلام ته وایي ملګري ته ورشه څوک پیدا کړه چې ډوډۍ وخورم لوږې دې مړ کړمه وایي صاحب څوک په دې لاره هم نه ښکاري وایي لاړ شل بلې لارې ته لاړ شو یو کس راوله چې ډوډۍ ورسره وخورم زه خو بغیر میلمه نه خورم ډوډۍ یو بوډا غوندې کافر یې ولا پیدا کړه وایي صاحب یو سړی په دې لاره روان دی او کافر دی دې راوله خو چې د ډوډۍ ورسره وخورم نن سبا خو مونږ چې میلمه ووینو نو غټ څادر په سر له کور کو داسې ده که نه ده څادر پټ کو سر پکې پټ کو چې نه په دا میلمه ځان ناغرضه کو چې دا بس د میلمه به دا خیال چې دې ونه لیدم نن سبا خو زمونږ دا سوچ دی دا هم سوچ نشته چې دا ډوډۍ مال او د میلمه له څوک راکوي الله راکوي نو بوډۍ راوسته ډوډۍ کېښوده نو ابراهیم علیه السلام هغه بوډا ته وایي لاسونه یې رپي اوس بوډا دی ورته وایي د خدای په نوم شروع کوه د خدای په نوم شروع کا بوډا ورته وایي چا په نوم وایي د خدای وایي خدای څوک دی نو خدای نه پېژنم زما په کور کې ما ځان یو خدای جوړ کړی دی یو بوته د هغه په نوم به شروع کوم ابراهیم علیه السلام ورته غوسه شوې ښه زما د رب په نوم ته ډوډۍ نه خورې زما خدای نه مني چې چاته پیدا کړي پاسه خبیث بچی ګڼې اوس یو څو دی وامه وځه خوار شي تا به زه ډوډۍ خورم ته زما خدای نه مني زما رب نه مني په سړی بوډۍ په مخه کړه رب العالمین ورته وحی وکړه ای ابراهیم دا دې څه وکړل وی خدایه ما ورته وایي چې ستا د خدای نوم واله هغه ستا نوم نه اخېست د بوت نوم یې اخېسته ما نه پرې غوسه راغله وی ګوره ما سره شرک کوي شرک ما نه مني او ما سره شریک مني او دا بوډا د سلو نه اورېدلې دی او ما پرې ډوډۍ بنده نه کړه زه ورکوم زما دشمن دی ما ته کنځل کوي وایي چې خدای شریک ګڼي دا خدای سره کنځل دي او مال یې نه غواړي زما مال د دغه بوت نه غواړي او ما ټول عمر ډوډۍ ورکړه نن ستا میلمه شو یو نوړی ډوډۍ نه هغه دې پرې بنده کړه هله وایي شابه هغه نوکر ته وایي دا بوډا دی چې را پیدا کړه بوډۍ راوست ډوډۍ ته کېنه وایي تا خو وختي د وشړلم وایي ما ته خپل رب ملامته کړم خپل پروردګار د چا د نوم د وجې نه چې ته ما وشړلې هغه ذات تا چې کوم ذات سره شرک کې هغې ذات ملامته کړم چې بد دې وکړل زه ډوډۍ ورکوم ته نه ورکې ما سره شرک کوي زه ورکوم نن تا سره پوټۍ کېناسته ته نه ورکې نو به زه معافي غواړم شا به ډوډۍ خوره وایي ښه واقعي داسې ده وایي ما ته کلمه وفا چې زه مسلمان شم بوډا خو مسلمان ابراهیم علیه السلام باندې ایمان و شرک نه توبه کړ نو خبره مې دې پورې کوله چې حضرت ابراهیم علیه السلام مهمان نواز نو یو بوډا ولا راغی او د خدای نه سوال کړی چې خدایا زما مرګ لږ زما په اختیار کې کا چې زه وغواړم نو چې زما نه ستا لاړه شي چې نه غواړم چې د جم دی ډېره ښه ده هغه تاسو ته تېره جمعه د ابراهیم علیه السلام د قربانو ذکر کړی و که نه څومره قربانۍ کړي نو رب العالمین د داسې انسان سره خپله ښېګڼه کوي خو الله خپلې فیصلې په طریقه چلي د الله بل علم بل چا سره نشته بوډا چې کېناست ورسره ډوډۍ ته نو بوډا داسې حد ته رسېدلی دی چې لاسونه یې رپي او سر یې مرپي دا بعض انساني هغه بیماري غریبه سر یې مرپي او لاسونه یې مرپي او خوله یې مرپي چې نولی دې بوډا اوچته کړه او خولې ته یې کړه نو هغه ترکاري او هغه نولی ته په دا ږیره راوبهېدله ټوله ږیره او جامې دا لمدې شوې د ترکارۍ نه او نولی ته په ځمکه پرېوته ابراهیم علیه السلام پرې رحم راغی چې خدای داسې جم دی دی د ده دا ژوند ده بله نولی راواخېسته د غریبه لاس یې رپېده هم ترې پرېوته بله یې راوچته کړه چې بله یې راوچته کړه په خواره یې خولې ته ورسوله نیمه ترې لاندې لاړه او نیمه په خوله کې ګډوډه شو ږیره او جامې ټولې رنګ شوې په ترکارۍ او په ډوډۍ حضرت ابراهیم علیه السلام د دې بوډا نه تپوس وکړه بابا د څو کال وې وایي د 200 کال د ابراهیم علیه السلام د عمر برابر عمر یې ورته یاد کړ وایي د 200 کال ابراهیم علیه السلام وایي خدایه داسې عمر ته خو مې مه رسوي دې عمر نه مې الله وساتي دا عمر دا ژوند خدای دې نه خو مې وساتې بس هغه سړی ورته برابر شو ملک الموت په دغه شکل کې راغلی ملک الموت د مرګ فرشتو په دغه شکل راغلی ورته برابر شو ابراهیم علیه السلام بس ستا دې نه وباسم وایي ما ته خو الله مشوره ویلي چې که ژوند دې خوښ وي نو نه وباسم که وایي اوس دې سوال ونه کړه چې دې ژوند ته مې خدای مه رسوي اوس دې په دا ټکي دې ووایي خپله تا ځان له مرګ وکړه په دغه ټکي دې ووایي ټیم دې پوره دی چې خبره خلاصه چې ځکه الله تعالی اختیار ده که تا په خپل یو عمر ته یې ومه رسوي نو یو سیکنډ پکې پاتې دی په دغه عمر لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
چې کله هغه نیټه راله نه یو سات سیکنډ مخکې والی شته او نه یو سیکنډ وروسته والی شته. یو سړی د دارو دوکان ته لاړ، دارو یې اخیستل. چې دوکان ته دارو لاړو نو هلته دارو اخلي، هغه دوکاندار ته وایي چې د دې څومره ټایم لري د دارو، یو دې بوتل هغه بعضې وخت کې ګارنټي ورته مونږ وایو، د دې به څونه ګارنټي وي؟ دوکاندار ورته وایي ستا ګارنټي شته ده چې د دې بوتل ګارنټي غواړې؟ وایي او بلکل زما ګارنټي ته، د ځوان زلمی یم، ډوډۍ خورم، پیسه شته، دولت شته، خپې شته، روغ صحت شته، زما ډېره لویه ګارنټي ده او یا 100 کاله ژوند مې دی. خو چې دا ټکي ووایي د هغه دوکاندار په هغه فرش د پاسه را پرېوته او ساتې وخته. ګارنټي د ژوند چا سره هم نشته. قرآن شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کار مقرر کړي، هلته ورسېږي نو هلته دې څه وباسي. جعل له الیها حاجة، هلته ورته حاجت مقرر کړي، لاړ شي او چې هلته کې ځای مرګ مقرر دی دې توبه. نبی علیه السلام فرمایي چې بني اسرائیلو کې څه کسان را جمع شو، ویل راځئ لږ الله ته وجاړو، سوال وکړو دې مقبرې ته ځو. یو مړی دی که را جمع شو مونږ ته لږ تپوس وکړو د ځان کدن او د مرګ. واقعي که سړی ډېر بې سفر هم وکړي که نه نو ستا رابطه ورسره وي. که سعودي ته لاړ شي، انګلینډ ته لاړ شي نو په ټلیفون خو دې تپوس کولی شي که نه، داسې ده که نه؟ لکه سال د امریکا څنګه ده، سفر دې څنګه و، جس کې لاړې، بس کې لاړې، څنګه تکلیف وکړو نو. لیکن د مرګ په سفر چې څوک ورغی د دې په ټلیفون معلومات کولی شي، نه درته په انټرنیټ الویلی شي او نه درته بل موبایل کې هغه شی سره هغه خلکو ته جلیږي میسج هم درته نشي کولی چې یاره د مرګ سفر څنګه و، ځان کدن مې څنګه و. نو وایي چې یاره موږ له غوندې یو مړی که جمدی شو چې موږ دې تپوس وکړو نو دوی چغې والې الله ته نیکان او خپل عملونه الله ته پېښ کړ چې یا الله یو زور غوندې مړی موږ ته را جمدی کړه چې موږ ته ځان کدن او د مرګ متعلق معلومات ول. وایي الله د دوی دا دعا قبوله کړه او یو جړق وشو، یو قبر اوښتې او یو مړی ته بهر ووته. دوی ته یې وکتل، هغه هم حیران شو. دوی ته تپوس وکړه کله مړی، چې معلومات یې وکړل 100 کاله د هغه د مرګ شوي وو، پوره 100 کاله. دوی ته تپوس وکړه، یاره وایي بس یو تپوس ته نه کوو چې ته څنګه سړی یې؟ زه خو یې ښه یم الحمدلله نیک سړی یم. وایي دا تپوس ته نه کوو چې مرګ څنګه و، د دې مرګ حال راته ووایه. وایي 100 کاله مخکې رانه سوتې ده، 100 کاله مخکې، او اوسه پورې 100 کاله وشو چې زما په خوله کې د ځان کدن هغه تریخوالی پروت دی. 100 کاله وشو چې زما په خوله کې ځان کدن تریخوالی پروت دی. وایي دا هم را سره څه ظلم وکړو چې تاسو په دعا را جمدې کړم، اوس به بیا ځان کدن نه باندې تېرېږي. اوس خدای ته وګورئ، تاسو دعا قبلېږي نو ما د الله نه سوال وکړئ چې ما نه داسې سال وباسي چې ځان کدن را باندې را نه شي. مرګ کې نبی علیہ السلام فرمایي د حضور پاک مبارک حدیث ته چې په انسان مرګ راځي که نه، مرګ ته څه ویلي دي؟ حازم اللذات، اکثرو ذکر حازم اللذات الموت. نبی علیہ السلام فرمایي د مرګ ذکر ډېر زیات وکړئ، بار بار د مرګ ذکر وکړئ. مرګ څه شی دی؟ حازم اللذات، د انسان د دنیا د خوند د لذتونه ختم کېدلې وړی کړي. په مالدار کې راغی د مالدارۍ لذتونه خوندونه یې وله ډلې وړی کړل، په غریب کې راغی، په هر چا چې راغی د دنیا خوند ختم، لذت ختم. دغه وجود دی دغه چې کوم د مرګ خلک ویې لکه جنازې ټیم وله کېده، څوک وایي سبا به یې خونه وجود یې خرابېږي. په ساتلې څوک هغه عزتمند پلار بیا څوک په خپل کور کې نشي ساتلی، خوند ختم شو که نه شو، هغه مال لاړ به پاتې شو، هغه بچي پاتې شو، هغه کارخانه پاتې شو، هغه فکري پاتې شوه، ځمکه، جایداد، نوکران، اجره، هر څه پاتې شو. نو مرګ خامخا یو حقیقت دی، انکار ته نشي کول. حضرت ابو هریره رضی الله عنه د نبی علیه السلام څومره نږدې صحابي دی، څونه خدمت یې کړی دی، کور او بار یې خدمت کړی د نبی علیه السلام، په وطن کې او په سفر کې، او په لوږه او په نار او په تنده نه دی د نبی علیه السلام مبارک خدمت یې کړی دی. دا نه دي کني او ډوډۍ به وي خدمت به کوم او جنې نه به کوم. او د حضور پاک د حدیث یې دونه خدمت کړی 15,000 او 340 احادیث د دنه د پیغمبر علیه السلام نقل دي، شیخ الحدیث او د حضور پاک نږدې ملګری دی. چې کوم وخت کې مري نو دا صحابو ته ګیر چاپېره ناست دي نو دی جاړي، او صحابو کې وجیب عادت و چې کوم صحابي به وفات کېده نه دی ورته وایي چې زمونږ به پیغمبر علیه السلام ګورې سلام وی، یو ورته وایي زما په نبي علیه السلام سلام وی،
بل هم ورته زما په نبی علیه السلام سلام وی دی جاړي. چا ورته ابو هريره ولې جاړي؟ تا خو د پیغمبر علیه السلام خدمت کړې ده، هغه نوکري غلامي دې کړې ده او نیک اعمال دې کړي دي، دومره نیکو چې د یو دیو یو ښځه او یو غلام و. نو شپې درې ځایه کړې وه. یو شپه به زه عبادت کوم 3 میسه، 3 میسه مې دا ښځه کوي، 3 میسه مې دا غلام کوي. مطلب دا چې زمونږ په کور کې په شپه کې دا تپې هم رانشي چې په هغې کې زمونږ په کور کې د الله عبادت ونه شي. هر سکند کې چې زما په کور کې د الله عبادت کوي. وی ولې جاړې؟ وی ته خو به اوس د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره د دوست سره ملاویږي او ورته څه وایي؟ وی د مرګ دا سفر ډېر اوږد دی. الحمدلله. وی د مرګ دا سفر ډېر زیات اوږد دی او واقعي اوږد دی. که سړی انګلینډ ته ځي لکه دا سوچي چې کال پس 2 کاله پس به واپس، روس ته ځي 15 کاله پس، 6 کاله پس به واپس شم. د دنیا افریقي ممالکو ته ځي او په ډېر لوی زه پي ایچ ډي به وکړم او هلته به زه انفل وکړم او دا به وکړم او دا به وکړم. 15 کاله مې یو کورس شو، 15 کاله بل شو، 10 کاله او بیا خو به راځي که نه. لیکن د مرګ په سفر چې څوک ورغي واپس راتللی شته. وایي د مرګ دا سفر ډېر زیات لرې دی او سامان کم دی ځکه جاړم. نو حضرت ابو هريره رضی الله عنه چې خپل سامان ته کم وایي موږ به څه کوو؟ د مارونو مرګ نه خلاصي نشته تر دې حاله پورې چې دا مرګ ته خپل هم نه خلاصېږي. مرګ نه دې نه مرګ نه خلاصېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا جنتیان الله جنت ته داخل کړي او دوزخیان دوزخ ته داخل شي. نو دا مرګ به الله د یو ګټ په شکل کې راولي او د جنت او د دوزخ په منځ کې یو ځای دی، په هغې کې به دا مرګ راولي د ګټ په شکل. جنتیانو ته به آواز وکړي ای جنتیانو راشئ دې خوا وګورئ. نو دوی به ورته راغه ځای نه وګوري، دوی به وپېژني چې دا مرګ دی، په نښه به وپېژني. جهنمیانو ته به دې ته وګورئ، هغې نه ورته پوښتنه څه شی دی دا مرګ دی؟ نو حضرت یحیی علیه السلام له به الله چاړه په لاس کې ورکړي نه به حلال کړي. ګوره مرګ هم ختم شو، حلال بس. نو چې حلالي کړي نو جنت خلود لا موت. ای جنتیانو بس اوس همیشه ژوند دی، مرګ نشته. جهنمیانو ته ای جهنمیانو همیشه ژوند دی، په جهنم کې مرګ نشته. نبی علیه السلام مبارک فرمایي وی که د خوشحالۍ نه څوک مړه کېدی، بعضې وخت خوشحالۍ نه دا زړه روچت شي اټیک راشي. که د خوشحالۍ نه یو سړی مړه کېدی نو جنتیان به د خوشحالۍ نه مړه شوي، او که د غم د لاسه څوک مړه کېدلی نو جهنمیان به د غم د لاسه مړه شي. ځکه چې هغې په دې تمه سړی چې زه مړ به شم، چې سړی په تکلیف کې مبتلا شوي زه مړ به شم خلاص به شم. نو هر څیز له فنا شته ختمېدو والا د تر دې حاله پورې چې کوم مرګ دی مرګ هغه له هم فنا شته، امن خدای پاک ختم کړي. زما رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي کل نفس ذائقة الموت، هر نفس به د مرګ څکه کوي. وانما تجزون اجورکم یوم القیامه، د قیامت پر ورځ به د دنیا د اعمالو تاسو له ښه یا بد سزا او جزا ملاویږي. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، څوک چې د دوزخ نه لرې شو جنت ته داخل شو دا کامیاب شو. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، د دنیا سامان دا د دوکې سامان نظام په مدوکه کوي. همیشه ژوند لري، همیشه ژوند دې پسې مستقل بل را روان دی. رب د بل جمعه کې به باقي ژوند د یو سړی و دې تپوس کوي چې څوک په ایډوانس کې طلاق ځان ته واچوي دا طلاق کېږي او که نه؟ ځان ته طلاق واچوي، ځان له خو څوک طلاق نه ورکوي، ښځې له ورکوي. او ایډوانس څه معنا؟ نو ګوره ایډوانس کې طلاق دا معنا که داسې ویلي که زه دې ځای ته رالم نو زه به طلاقېږم. نو چونکې ښځی نشته، واده نه دی کړی، کوېدنې نه ده کړې، نکاح نه ده کړې، اسم نه کېږي، اسم نه کېږي. او که یو سړی داسې وایي چې که ما ښځه وکړه په نکاح مې واغېسته په ما دې طلاقوي، نو که بیا ښځه په نکاح والي بیا طلاقوي، دا یو شرعي مسله ده. خو به هر کیف دا د طلاق و الفاظو نه ځان ساتل ښه دی، دا خطرناک لفظ دی. نبی علیه السلام فرمایي چې په بعضې موقعو کې طلاق انسان له مباحه شي او بیا ورته علما ابغض المباحات وایي، دا هغه شی دی چې د الله ډېر بدي شي. طلاق ښه شی نه دی. بعضې وخت انسان غصه شي، انسان فطرتي طور جذباتي د جذبات یې اوبرو شي، دې طلاق ورکړي، بیا وروستو خفئ. ډېر کارونه چې د انسان نه وشي بیا به وروستو خفئ که نه. دغه رنګې ډېر مسایل موږ له راځي، سړي طلاق ورکړي ښځې له او بیا موږ له راشي بیا موږ نه تپوس کوي یاره جي ما خو بیا بانې دې جوړوي. څوک وایي زه غصه وم، موږ ویل لکه چې ښځه خاوند یو بل سره ناست دي او ډوډۍ خوري او یو له خوله کې شی ورکوي بل بل له، نو طلاق نه ورکوي. دا خو چې غصه چې طلاق ورکوي، په خندا او په خوشحالۍ خو څوک طلاق نه ورکوي. څوک وایي یاره دماغ مې کار ونه کړ او طلاق مې ورکړ، نو دماغ دې ولې کار نه کوو؟ په ځان بد شک لګوه،
دماغ باندې کار کوي بیا. نو بهر کې خبره داسې ده چې دا الفاظ طلاق استعمالول دا خبره نه ده. دې نه ځان ساتل پکار. دعا وکړئ رب العالمین زمونږ بهتر مرګ نصیب کړي. دا بس ایمان زما رونو. نو هغه حضرت زید ابن دسینه غریب خو په دې کې شهید کو. حضرت خبیب ابن عدی رضی الله عنه هغه یو چا باندې خرڅ کړو. د حارث لور ده وروسته مسلمانه شوې ده. هغه وی مونږ په بیه واغېسته چې مونږ به د خپل پلار په قتل کې مړ کړو. زمونږ پلار یې وجلو. نو د حرم اشهر حرم ورته وایي د محرم په دې کې به دوی دغه نه کو وجل نه کول. مونږ وایي چې دا ورېږه دا میاشت ده تېره شي نو بیا به یې وجنو. نو مونږ کور تړلی و پلي باندې په زنځیر هم په کور کې تړلی و. دا حضرت خبیب وروستو بیا چې مسلمانه شوه قیسې کوي وی والله ما رأینا اسیرا قط خیرا من خبیب. وی قسم دی که د خبیب نه بهترین قیدي مونږ په دې سترګو لیدلي. لقد رأیته یوما یأکل عنبا. وی یو ورځ ما ولید چې انګور یې خوړل. وما بمکة من سب. او په دغه زمانه کې په مکه مکرمه کې میوه هم نه وه. وی وانه لموثق بالحدید. او دی په زنځیر هم تړلی شوی دی د اوسپنې په زنځیر. نو مکه کې میوه هم نشته او د اوسپنې په زنځیر تړلی شوی دی. نو دې میوې پسې کم خوالاړ. مونږ خو نه ورکولی زمونږ خو دشمن دی. مکه کې میوه هم نشته. وانه لرزق رزقه الله خبیبا. وی دا هغه روزي وه چې خدای حضرت خبیب له ورکوله. انګور به له خدای غونچک ورکوه. بیبي مریم ماشومه ده هغې له خدای پاک وه دروازه دننه جرنده دروازه دننه روزي ورکوله که بیا نه ورکوله. دا هغه الله ورکوله. نو چې کله مونږ دې وجه وی د مرګ نه مخکې د مونږ ته وی چې یو چاړه راکېراله چې زه په هغې خپل صفحه وکړم. وی ما ولې یو چاړه ورکړه. نو زه د کور کار مې کو په هغې کې مصروفه شوم. وی د ما یو ماشوم بچی و په خلپوس ورور ته دې خبیب له ور ورسېد. وی چې ور ورسېده دا د ما ماشوم بچی. وی چې ما داسې د کور د کار نه وکتل وی د ماغه ماشوم بچی اوس خبیب دقسې پرون کېنولی دی او وی چاړه مو سره کولاو ده. وی بس ما فریاد شروع کړو چې دا څه شو دشمن مې دی اوس یې بوزو او وجنو یې او زما بچی وله خدای وروسته دا څه شو او چاړه مې ورکړې ده چې به دې په خپل سنت والي او داسې ما ماشوم ورغی. ولکه بل کس وی که نه په دې ماشوم یې ځان بچ کولی شو. بس ویلی به چې ما پرېږدی که ماشوم د لالالو ما پرېږدی یو ځای ته رسم چې زه په امن شم ماشوم به درته کښېنوم راشه بیا بوځئ. لیکن هغه خبیب چې ورته سینګ وکتل دې ښځې ته څه وایي وایي مه یېرېږه پریشانه نه شئ هېڅ فکر مه کوه راشه دا خپل بچی دې ول. مونږ ته خپل پیغمبر د ماشومانو د مینې تعلیم راکړی دی. د کافر د بچي سره به مینه کوې محبت به کوې ظلم نه کوم راشه دا ماشوم دې وانه یا خپل بچی راله راکړه. وی بوم ته تنعیم ته مو رسو د حرم د ځمکې نه م بار وویسته. وی چې مو وویسته نو وی مونږ به وی ده راته وی چې ما له یو ټیم راکړې 2 رکعته نفل کو. نو وی 2 رکعته نفل یې وکړل خو لږ زر زر یې وکړل. وی بیا وی چې افسوس تاسو له کې دا تېرېږي چې دې ځان له ژوند زیاتوي دا نفلونه کوي ځان له وخت زیاتوي. که دا خبره نه وي نو ما به دا مونځ ډېر اوږد کړی وی ډېر اوږد به مې کړی خو تاسو به وایئ چې دې د مرګه یېرېږي نو ځان له لږ مونځ اوږدوي وخت تېروي. او بیا یو خیره ورته وکړه اللهم احصهم عددا او وقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. خدایا دا قوم ټول هلاک کړي خدایا ته کم کې کمول دا چې پکې مړې کې او خدای ځای په ځای مردار کې خیر یې ورته وکړلې. نو بیا اوچت کړه نو د مرګ نه مخکې 2 رکعته نفل. نو علما لیکي امام بخاري لیکلي وی دا یو طریقه اوس جوړه ده چې څوک وجني دله پکه یا 500 صدا پرېوخېږي نو که وخت ورسره نو 2 رکعته نفل دې مخکې وکړي. دې زمین کې یو بله واقعه به ووایم. د حضور پاک یو صحابي دی حضرت زید ابن حارثه مشهور صحابي دی زید ابن حارثه طائف ته تللی. د طائف نه چې واپس را روانو نو پخوا خو سورلی چا سره نه وي اوس موټر یې خلک په کرۍ نیسي. نو د یو قچر یو سړی و هغه سره قچر و نو ده ورته هغه ورته ویل که چېرته دې وي مکې ته وی زه به دې بوځم کرۍ راکړه که نه وی ډېره ښه. او دا د حضور پاک په ژوند کې دا خبره ده. نو زید ابن حارثه رضی الله عنه ورته وی ډېره ښه ده دومره کرۍ به درکړم ما ځان سره په دې صحابي بوځه. راسور یې کړه چې راسور یې کړه راته نو یو خطرناک ځنګل او شا علاقې وې هلته راورسېدل.
زید ابن حارثه وایي چې او ما په خپله دا لارې د په دې سفر کې ولیدلې ډېرې شاړې اوږدې او د غرونو منځ کې خطرناکې لارې وایي چې څنګه رالم او دې شر علاقې ته راورسېدم نو دی په دې د انسان کوپړی و اندامونه پراته دي بس وی ډېر زیات ویرېدم او وی دې سړي ټوپ کړې د هغه تچر نه او یو غټه چاړه یې راوویسته وی ما ورته چې په ما څه کې او چې څه مال را سره نو هغه مال بدله درکړه او ما پرېږده وی نه بیا خو زما د پته ولګي خلکو ته چې لاړ شي خو زما ځای به ښی اول به تا وجنم وروسته به دنه مال اخلم وی مې چې ښه دی یو 2 رکعتو نفلو مقرره کړه وی هغه غل وخندل په خلط خلطه وی چې دا څومره دلته مړه پراته دي دا ټولو مونځونه کړي دي خو مونځ رانه څوک نه دي بچ کړی ځکه رب ستا مې یو ارمان دی زه او که دا مونځ دی وی په مونځ څه پوهېدم یاره ده را باندې چې مانځه کې غزار کوي که څه چل کوي چې مونځ مې خلاص کړه ما وی یا ارحم الراحمین وی چې بیا ما وی یا ارحم الراحمین وی یو غیبي اواز راغی او وی دې سړي ته وی چې ما وی دې سړي داسې یو خوا بل خوا کتل چې د اواز د چا دی وی ما بیا وی یا ارحم الراحمین وی بیا یو غیبي اواز راغی او دې سړي ته وی چې ما واګورې وی ما چې زه مدد له خو جوړ څوک راغی او وی دې سړي چې د اواز به شو یو خوا بل خوا به یې غل کتل وی بیا ما وی یا ارحم الراحمین وی چې درېیم ځل مې وی سړی یو سړی مې ولیده او سړي سره نیزه ده او د نیزې په خوله کې اور بلیږي وی چې دې سړي ولیده نو دی ورته ور مخامخ شو وی بس هغه په هغه نیزه وو وی داسې په نیزه وو چې پل مخې وغورځېد او د اور شغلې ته وختې مردار شو وی زه خوشحاله شوم هغه سړی چې د غیبو نه راښکاره شو نیزې والا وی ما ورته چې ته څوک یې خدای د سره خو وکړه زه خو د لوی غمه بچ کړم وی ما ته یې وی چې زه د الله فرشته یم تا چې مونځ وکړه او تا اواز وکړه یا ارحم الراحمین نو زه په 9 اسمان کې وم د هغه ځای نه مې ول اواز ورکړ چې مه وایه چې دوباره دې ارحم یا ارحم الراحمین ووایې نو زه په لومبي اسمان کې وم نو بیا مې ول اواز ورکړه چې ګورې مه کوه نو چې په درې باره دې یا ارحم الراحمین ووایې نو دقه ستا خواله رسېدلم سړی به دله مړ کړه اوس یو حدیث ته ویل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې چا درې ځله ووایي یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین وی هغه فرشته دې سړي له اواز ورکوي چې بنده الله درته متوجه دی څه دې غواړې الله درته متوجه دی شابه څه چې غواړې نو څوک غواړو بعض علما دا په اسماء صفتي او اعظمیو کې هم شماري اسم اعظم نه هم شماري خیال راغی نو دا مونځ ډېر لوی برکت دی خو چې خشوع خضوع سره او الله ته چې اواز دې وکړه نو پروردګار په دې خپل بنده ډېر خفه کېږي خو چې دله نه دې ورته اواز ورې وکړه چې د الله اواز وي نو خیر دې غریب خو دا خیره ورته وکړه اوچته یې که ویې تړه او چې ویې تړه نو شروع یې پرې په نیزو او په غشو وکړه نو دې یو شعر ووایي ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال الشلو الممزع بخاري شریف کې دا شعر شته په جلد ثاني کې وی چې د خدای لار کې مرم د الله د رضا دپاره وی هېڅ پروا مې نشته او وی که خدای وغواړي نو زما په دې ټوټې ټوټې اندامونو کې به خدای برکت او خیر واچوي چې مسلمان مرم هېڅ پروا مې نشته لست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله په هر طرف چې پرېوتم پروا مې نشته پړ مخې په شا که په ډډه او چې د الله دپاره مرم نو پروا مې نشته ولې صحابو ته پته و شهادت به خدای راکړي د شهید خو ډېره لویه مرتبه ده وذلک فی ذات او د ما د امر خو د الله دپاره دی د الله د رضا دپاره دی چې خدای غواړي د ما ټوټې ټوټې اندامونو کې خدای برکت واچوي صاحبه ګزارونه یې پرې وکړل شهید شو غریب خو ده هم یو ټکې ووایي دی چې کله مړ کېده نو ده یو اواز وکړ الله وی څوک شته نه چې زما خبر زما سلام رسول الله ته ورسوي صلى الله عليه وسلم ليس احد يكسدشت يبلغ مني السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فبلغه مني السلام علامه عيني لیکلي په شرح د بخاري کې خدای زما سلام رسول الله مبارک ته ورسوي نو حضور پاک په ځکه بیا په محراب کې ناستو او فورا سترګو نه اوښکې وبهېدې وعلیک السلام یا خبیب خبیب پتا یې د الله یا خبیب پتا یې د الله سلام او صحابه ته چې خبیب شهید شو دې غریب خو شهید شو نو نبی علیہ السلام یو 2 صحابه کرام ولېږل یو حضرت زبیر رضی الله عنه یو حضرت مقداد وی لاړ شه
او خبیب به بره تللی وجود یې راله راوړی خبیب به بره تللی وجود یې راله راوړی دا هم لویه قرباني ده چې په 2 کسره هغې غریبانان په آسونو باندې رالل چې رالل د ده 40 ورځې شوې وې چې دې بره بانډه و ګوره 40 ورځې چې نورونو ته مارغان راځي هغوی به دې ته پرېښوده چې دا مارغان یې غوښې وتښتئ نور پرې لږې څښا به شي بوی به کوي مارغان به یې خوښې وتښتئ 40 ورځې بره په نور تړلی شوی دی وجود یې همغسې تر و تازه دی او 40 ګیر چاپېره تې څوکیداران دي چې څوک یې ونه تښتئ حضرت زبیر او حضرت مقداد وایي چې مونږ رالو ومو کتل وی څوکیداران دي وی ما ورته ملګري ته ویې راځه که وجدي مونږ دې مړه شو خو شهیدان به شو که نه خو حضور پاک وی راویست پړی د هغه خبره منو وی نیغ پې ورلو شپه ده وسو وی وجود مو له راوسپړده تر و تازه او د مکې ګرمي څومره سختۍ وجود مو له راوسپړده او ځای مو وله مخکې په یو اس برابر کړی په هغې مو وله وجود هغه لاش کېښوده او وی بس راوتښتېدو رالو هغوی ویاړو راته نېغ نېغ کتل مونږ یې ونه لیدو وی چې وجود مو له راوړه وی چې سار نور ولګېد چې وی کتل هلکه سړی نشته لکه څه شو دا اسونو خپې موجود لکه تاسو خوبونه کول سړی د هغو نه یوړه 40 کسانو نه څنګه سړی یوړه وی راپسې شو نو زمونږ اس خو درونو دته لاش پې پروت و منډه یې نه شوه والی وی دوی راپسې را رسېدل وی چې راپسې حافظ ابن حجر په بدایه و نهایه کې لیکلي او حافظ ابن حجر په فتح الباري په شرح د بخاري کې هم لیکلي دي دا حواله در د ډېر ډېر خلک د اولیاء او کرامت نه مني دا حواله مې ځکه درله درکړه وی چې څنګه دوی را نږدې شو وی ما وی مونږ وی چې دا خو اوس مونږ هم ګیرېږو وی د لاش هم واغېسته په ځمکه هم کېښود چې بس د خدای دې اسره شه او مونږ خو د نه ځو چې ځان اوس بچ کړو چې لاش سینګ په ځمکه کېښود ځمکه وشلېده او لاش پکې وردن نه شو بلیع الارض ورته وایي بلیع الارض راغی نبی علیه السلام ته بس وی دغه مې مقصد او ځمکې قبول که خبره نشته ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات دا الله لار کې چې شهیدان شي مړی ورته مه وایه عرفي مل خو دی عرف کې خو مړ دی جنازه به پرې کوې کفن به ورکې دعا به ورته کوې خو دا مطلب چې بل هو څنګه دی بل هم احیاء جمدید عند ربهم یرزقون ژوند او مرګ د چا په لاس کې دی د الله مرګ یې پرې راوست مرګ نه پسې وله بیا ژوند ورکوه او الله روزي ورکوي تاسو خپل اندازه ولګوئ دی نه چې 40 ورځې یو ځای کې د یو سړي باندې نورونه دې پرې لګي د پاسه دې څښا کېږي نه او بیا ځمکې شلېږي او پکې وردن نه کېږي او بل صحابي ته ګوره خدای د سر حفاظت کوي بخاري کې د بخاري حدیث دی چې الله تعالی تورې مچۍ راوستې دا ډمبرې مچۍ او د پاسه پرې ګرځېدلې او د هغوی نه خدای وساته ولې دعا یې وکړله دا د هغې یو ګزرګي یو کرامت شو او د بیا اوبه رالې باران او لاشونه یې ولغېب کړل د مارونو یو خو ته د شهید مقام معلوم شو چې د شهداو د خدای په نسته مقام دی یو حدیث پاک کې راځي د شهداو متعلق راځي ارواحهم فی جوف طیر خضر د شهداو روحونه به د یو شنې الوتکې پکې پراته یو شین کرسی به او یو شنه الوتکه به او لکه جس شو مثلا بل شی شو داسې جزونه خو نشته په جنت کې خو د الوتو یو شی شو هغې کې به دا روح پروت لها قنادیل معلقه تحت العرش د الله د عرش لاندې به د هغې جالې به د هغې ځای نه به هلته به دا روحونه پراتي تصرح من الجنة حيث شاءت چې کوم ځای خوښوي نو په جنت کې به چکرې لګوي د شهید دا مقام دی د خدای په نس ولې د الله په لار کې د خدای د دین لپاره یو سړی ځان قربان کړي او د حضور پاک د محبت لپاره یو سړی ځان قربان کړي د حضور پاک او بیا د نبي علیه السلام په حکم ځان قربان کړي خو دغه دین خو دغه قربانو برکت دی چې مو تا ته رسېدلی دی که نه که صحابو دا شهادتونه نه وي شوي او دا جهادونه یې نه وي کړي او دا قربانۍ یې نه وي کړي دا دین به موږ ته څنګه را رسېده او په اسانه نه را رسېده نو دا د صحابو قرباني د دین لپاره محنت او د صحابو لوی شان او بهادري او د خدای د صحابو سره مینه او محبت او د مرګ نه پس د هغوی د لاشونو حفاظت دا د دین د حقانیت نښه ده د حضور پاک د دین د حقانیت نښه ده د حضور پاک د حقانیت نښه ده او د اسلام د سچایۍ نښه او د بلندۍ نښه ده